د شپې تخت ته د تللو نه مخکې دغه یو شی وخورئ، ټوله شپه مو رنګینه کړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه د مخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د شپې تخت ته د تللو نه مخکې دغه یو شی وخورئ. لکه څنګه چې ټولو ملګرو داسې پوښتنې کړي چې زه هېڅکله هم سیکس نشم کولی. زه څومره په خوارۍ او سختۍ باندې تاسو ته نسخې برابروم، او هغه هم داسې نسخې چې تاسو ته ډېرې اسانه او پرېمانه دي. هره ورځ روزانه زه تاسو ته حتما یو ځل یا دوه ځلې تاسو ته زه داسې نسخه برابروم چې هغه ډېره فایده ولري. خو اکثره خبره بیا داسې ملګري پوښتنه کوي چې دا هېڅ فایده نه لري. ځکه فایده نه لري دا ځکه په دې طریقه چې تاسو هېڅکله دغه سر ته نه وي رسولی، یعنې یوه ورځ یا دوه ورځې دغه کار تاسو کړی وي. د یوې ورځې دوه ورځې دنیا یا هم د یوې ورځې دوه ورځو کار کول هیڅ کله هم ګټه بدن ته نه رسوي. که چیرته تاسو یو کار کوئ او هغه دوامداره وکړئ، نو تاسو پکې عادت کیږئ او ستاسو بدن ورته سم برابریږي. نو تاسو هیڅ کله هم داسې کار مه کوئ چې تاسو ووایئ چې زه بس په دې یو ځل باندې زه باید قوي شم. لکه څنګه چې تاسو ته زه ما نوې ویډیو کې په دې کې تاسو ته یو زبردست نسخه او اسانه نسخه، ځکه چې زموږ هره نسخه تاسو ته ډېره اسانه او مفیده وي، خو اکثره ملګري ترېنه ګټه اخلي او اکثره ترېنه اخلي. ځینې ملګري په 100 کې 90% دوی ترېنه ګټه اخیستې او 90% یې مثبت جواب راکړی چې آفرین شه او په تا شه چې زموږ داسې علاج دې وکړو. ځکه چې اکثره خلک ډېر ډاکټرانو ته تللي او علاج نه دی شوی. د نسخې په لوري ځم چې تاسو ته ویډیو غټه نشي او تاسو کوم تکلیف هم نشي. تاسو کولی شئ د اوږې سره خپل بدني اعضا دومره قوي کړئ لکه د سیمټو د پایې په شانتې، او سم ځان ډنډه او قوي کړئ. کولی شئ تاسو داسې دغه نسخه جوړه کړئ. هر سهار یو ګیلاس یا یو پاو شودې واخلئ. لومړی پاخه کړئ. که څه هم د اوږې سره شوده خوړل داسې یو بدبویه یا بدمزه وي، نو کولی شئ د دې ترڅنګ تاسو عسل یا ګبین هم ورسره ګډ کړئ. لومړی تاسو اوږه میده میده کړئ او شودو ته یې واچوئ او ورسره ویې کله مو چې اوږه وخوټوله، نو دې سره تاسو شات یا ګبین هم ور واچوئ. تر 20 منټه پورې وروسته تاسو د ګیس څخه راکښته کړئ او یخې کړئ. په نهار هر سهار د لمونځ څخه وروسته وڅښئ، او له هغه وروسته تاسو 20 قدمه حتما وګرځېږئ چې بدن ته مو هضم شي. دغه طریقه کولی شئ تر 3 هفتو پورې وکړئ. مثبت جواب به انشاءالله ماته په کمنټ کې راکوئ چې داسې بهترینه نسخه او داسې بهترینه طریقه چې تاسو هېڅکله هم نه وي کړي. ځکه زموږ هره طریقه او هره نسخه تاسو ته ډېره ارزانه او پرېمانه پرېوځي، او هره ورځ زه تاسو ته په تکلیف او په دومره مشکل کې تاسو ته زه نسخې او مشکلاتو حل برابروم، خو تاسو هېڅکله هم تاسو لایک یا کمنټ ونه کړو. نو که هر چا خپل مشکل حل شوی وي او حل یې کړلی شي، نو دوی د موږ ته حتما کمنټ یا مثبت وي یا منفي وي پرېږدي، ترڅو موږ دوی ته هغه مشکل حل کړو. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.